د مرګ د یاد ساتلو او په یاد نه ساتلو نتیجه. آیا تاسو پوهیږئ هغه څوک چې مرګ یاد ساتي او هغه څوک چې مرګ یاد نه ساتي د هغو نتیجه څه شی ده؟ په ننني کلیپ کې موږ په همدې بحث کوو چې هغه څوک چې مرګ یاد ساتي او هغه څوک چې مرګ یاد نه ساتي د هغو نتیجه څه شی ده؟ د ابي حامد الفاف نه نقل شوی دی، وایي چې څوک مرګ زیات یادوي نو د 3 څیزونو عزت یې نصیب کیږي. اول، توبه ویستلو کې به مخکې وي. دویم، په عبادت کې به خوشحاله وي. دریم، په خپل رزق به قناعت کوي. بل هغه څوک چې مرګ هیر کړي په 3 شیانو کې مبتلا کیږي. اول، توبه د ذهن نه ویستل. دویم، په خپل رزق به خوشحاله نه وي. دریم، په عبادت کې به سست وي. نو مسلمانانو موږ ته په دې کلیپ کې موږ له دې کلیپ څخه دغه پند او نصیحت اخلو چې موږ او تاسو حتی تر دې پورې چې ټول مسلمانان باید موږ مرګ زیات یاد کړو تر څو موږ د هغه 3 څیزونو څخه چې موږ ته پکې الله تعالی عزت په نصیب کوي هغې څخه موږ برخمن شو. آمین.